بسم الله الرحمن الرحيم. باب الولد مبخلة مجبنة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلبت أي بنية؟ فقلت له فقال: أعز علي والولد ألوت. امام بخاری رحمه الله دا تدیرشتم باب دی په خپل کتاب الادب المفرد کی وضع کړی دی او فدی بابونه کی به د مور و فلار شفقت بیانوي چې د خپلو بچو سره دا یو فطري شی دی چې د والدینو د مور و فلار په سینو کې الله جل جلاله دا اچولی وي. او په دې باب کې به هم دا حقوق هم دي چې څومره محبت وي او زړه کې ستا دپاره الله جل جلاله ځای اچولی پکې تا سره مینه کوي ستا احترام کوي نو باید چې بالمقابل د هغې هم ته احسان ادا کړي. بچي لره به پکار چې د دې بې ته مقابل کې ډېر څه وکړي مور و فلار ته. عن عائشة دا دوش بيتم حديث دا احاديث صحيحون فدي كتابه دا وي ابو بكر صديق رضي الله عنه يورزو ابو بكر صديق چې دا د عائشة رضي الله عنها فلارو او خليفو د مسلمانانو اولنې د دنم عبد الله او یاداو چې عتيق د دنمو ابن ابي قحافه او دا اول هغه کسو چې د اسلام راوړو په سړو کې اول په سړو کې اسلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا راوړو او دې ته لقب د صدیق هذه الامه ویل شوی دی د امت صدیق هم دا دی او مناسب هم دا ولو حق لایق هم د چې ورته ویل شي. ډیر یو لوی او د ډیرو لوی مواقفو انسان دی او شخصیت تیر شوی دی نو فضایل هم ډیر زیات لري. دا په 14 هجری سنه کې وفات شوی دی. 30 کال عمر د دم وو په 30 کال عمر کې دا وفات شو دنیا نه. عمر ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویل: والله ما على وجه الارض رجل احب الي من عمر. قسم فالله فما باندې په مقدس مکه باندې یو سړی نشته چې ډیر غوره ماته د عمر نه، یعنی عمر ماته په ټوله ځمکه باندې د ټولو انسانانو نه محبوب دی، طبعا د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد. فلما خرج وی بیا ووته کور نه بهر ته ووته. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ووته بېرته واپس رالی بیا ویلې چې کیف حلبت ای بنیه، ای لورګلې ما څنګه قسم وخوړه، ما څه شی ویلي د عمر په باره کې؟ وای ما ورته ویل چې پلاره تا داسې ویله. هغه ویل: اعز علی، عمر ما باندې ډېر ګران دی، والولد الوت، لیکن بچی چې وي د سړي خپل دا ډېر پیوسته وي زړه پورې، یعنې بچي مینه دا ډېره عمر را باندې ډېر زیات ګران دی. خو چې ما سوچ وکړو خپل بچی چې دا ډېر سړي ته نږدې وي په زړه کې. نو حدیث کې فواید یو فایده دا ده چې سړی په عام او جایزو کارونو باندې قسم خوړلی شي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه قسم وخوړ چې قسم په الله په ما باندې عمر دومره ګران دی چې بل څوک داسې ګران ما باندې نشته دی. همدغه رنګې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه حرص په دې حدیث کې په رښتینوالي باندې د اسې صدیق هذه الامه دې ته نه دی ویل شوی، د دې امت صدیق ډېر رښتینی انسان. ګوره دا یوه خبره وکړه چې ما ته په مخ د ځمکه باندې د عمر تنهو نه د عمر نه بل ګران نشته. بېرته رالی په دې سوچ وکړو هلکه زوی سره خو زما مینه محبت زیات دی، نو بېرته رالی چې نه هغه رامنې ډېر ګران دی لیکن بچیان چې وي سړي ته دغه ویني. ګوره دا دې دپاره چې دا زما خبره دا دې کې دروغ رانه شي، زه په دې خپله خبره کې دروغجن نه یم. چا ابوبکر سره حساب کوو د چا پلار هم ورسره نشو کولی، لیکن دا د هغه خپل صدق ښکاره کوو چې زه دروغ نه وایم، دا کول پکار وي. دا باید زمونږ افساس هم دا صفت وي، څومره خوند به کوي زمونږ معاشره داسې په صدق باندې آباده وي، داسې ټول رښتیا وي. چې ټول داسې رښتیا وي نو هیڅ مشکل به موږ ته نه پیښیږي. مشکل دا دی چې زمونږ
معاشره دروغ ډوبه کړې ده، دومره دروغ او دومره دوکې په هر څه کې دوکه، دروغ دومره زیات شوي. بس بیا خاص کر د موبایلو باندې دا دروغ، هلکه چېرته پلان کې ځي کې مو هغه به هلته نه وي، په کور کې به زه په کور کې نه یم. دا دروغ دي، دا لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده. انسان د الله د نظره کته ولیږي. او 2 متره تقریبا دونه د ملایکې د انسان چې کله دروغ وایي د خوله نه داسې بدبویي د دروغ د وجې نه راځي چې ملایکې دومره ترې لرې کېږي، ملایکو ته دومره تکلیف رسېږي او بیا هم پې مبتلا یې الله هم پې ناراضه کېږي. څومره خوند به کوي چې موږ ټول رښتیا ویله. الله دې موږ صدیقین جوړ کړي. همدغه رنګ په حدیث کې به د عمر تنهو فضل وي چې دا واقعا یو لوی شخصیت تېر شوی دی چې ابوبکر رضی الله عنه داسې خبره کوي، د دا ورکوټه شخصیت نه دی. حدیث کې بس څلورمه فایده دا هم وي چې د چا سره چا مینه محبت هغې ته اظهار کولی شي، داسې ویلی شي پلانکي سره زما ډېر محبت دی. همدغه رنګې حدیث کې به دا هم وي چې سړی به د خپلې خطا اصلاح کوي. خبره کې ته خطا شي دا به نه چې بس لا نسلم په ډیرۍ باندې ودرېږي، ما به څوک خپلې خبرې نه واړوي، نه بلکې رجوع به کوي چې خطا وه، نو ګوره دا خطا وه سمداسې رجوع وکړه. همدغه رنګې په حدیث کې به اشاره وي او فایده به وي د صحابه محبت د یو بل سره، څومره محبت د یو بل سره لره. سبحان الله، الله دې زموږ محبت هم د هغې سره ډېر زیات کړي او الله دې زموږ په خپل منځ کې هم د مسلمانانو محبت زیات کړي. همدغه رنګې حدیث کې به منزلۍ چې بچی مور و پلار ته او پلار ته څومره ګران وي، بچی د پلار په زړه کې ډېر یو لوی ځای لري، ټوله تمه هغه ته او چې دا به زما دا کوي، دا به زما دا کوي، د هغه مستقبل هغې پورې تړلی شوی وي. هم د آخرت هم د دنیا نیک بچی دی، آخرت ته به دې فکار شي. همدغه رنګې حدیث کې به دې ته اشاره وي چې بچی دا سبب د بخل ګرځي، یعنې سړی د دې د وجې نه بخل کوي. او دا د دې باب معنی هم وه چې باب الولد مبخلة مجبنه، باب د عباره د بچی کی چې دا بچی دا مبخل هم دی، سبب د بخل دی او د مجبن او د جبر هم دی، یعنې د دې په وجه باندې پلار بخل کوي. هلکه دا شی نه د پرېږده زه به بچو ته وساتم، دا به زما بچو د دا نه لګوم، دې دپاره زما د بچو په آینده وخت کې دا په کار شي، پیسې در سره دا نه لګوم، دا کار نه کوم ځکه چې بچي به مې پې داسې وکړي. عن ابن ابي نعم قال كنت شاهد ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا. دا درش بیتم لمبر حدیث دی په دې کتاب کې، او دې حدیث کې هم دا خبره بیانوي چې بچین مور و پلار ته دا ډېر ګران وي، محبت ورسره ساتي. ګوره دې حدیثونو دې بابونو مطلب به دا چې دا به داسې کې هسې قیسې موږ ته نه بیانوي، مطلب یې دا دی چې ګوره چې بچي له الله درکړي محبت به ورسره ساتي، که هغه هلکان وي او که جنکۍ وي محبت به ورسره ساتي، ځکه دا ستا ماتحت دی او د شفقت به پکې سبا د ستا دپاره آینده ده، په آخرت کې نیکانې غټ که صدقه د ستا دپاره، دنیا کې هم تا سره به احسانات کوي. ابن ابي نعم فرمایي چې زه د عبدالله ابن عمر تنهوس سره ومه. بعض روایتونو کې داسې راغلي دا په مکه کې و، یو سړي تپوس وکړو چې د عبدالله ابن عمر یو سړی که ماشه مړ کړي د ده څه ګناه ده، دا به څه دغه لري، دې کې ګناه شته ماشي وژلو کې؟ هغه ورته دلته د کوم ځای نه راغلی ځوانه؟ وایي من اهل العراق، زه د عراق نه راغلی یم. هغه دې خلکو ته ویل عبدالله ابن عمر وایي تاسو دې ته وګورئ، یسألوني عن دم البعوضه، د ماشي د وینې تپوس رانه کوي چې د ماشي په وژلو کې به ګناه او که څونه ګناه ده، او تاسو وایي وقد قتلوا ابن النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی صلی الله علیه وسلم زویم قتل کو حسین رضی الله عنه یادو او د هغې غم د سره نه و. سمعت النبي صلی الله علیه وسلم، ما د الله د پیغمبر نه اورېدلي و علیه الصلاة والسلام چې هغې ویل هما، یعنې دا حسن او حسین چې د نبي صلی الله علیه وسلم نمسي و اصل کې
ریحانی من الدنیا، دا زما ریحانونه دي د دنیا نه. ریحان دا رحمت تم ویلی شي، رزق تم ویلی شي، یعنی دا الله جل جلاله په ما باندې رحم کړی دی چې دای ما ته راکړي دي. همدغه رنګې دا یو رزق دی د الله جل جلاله نه چې ما ته دا راپه نصیب کړی دی او زه په دې باندې دې سره محبت کوم او مینه کوم. دا مې یو قسم ته رزق دی الله جل جلاله چې تا ته درکړي، ته د هغه نه ستا سره سات تیر وي. همدغه رنګې ریحان د دې اطلاق په هغه شي باندې کېږي چې هغه بوی کېږي، لکه دغه کشمالي ته ریحان ویلی شي. نو همدا وجه ده چې بچی چې وي ورکوټی وي، نمسی وي، بچی وي، هغه سړی بوی کوي، یعنې هغې نه ښکلوي یې، ګویا کې د هغه نه یو قسم د یو خوند او یو ریح او یو بوی حس کوي د محبت. نو په دې وجه باندې امام بخاري رحمه الله چې دا حدیث ذکر کړی او دا قصه مقصد پکې دا دی، دا جمله ده چې عبدالله ابن عمر تنهو فرمای هما ریحانی من الدنیا، دا زما د دنیا کې رزق د چې الله را کړی دی، یا زما د دنیا کشمالي دي چې زه به کوم. نو ګوره نبی صلی الله علیه وسلم د خپلو بچو سره څونه محبت کوو، نو باید چې موږ هم د خپلو بچو سره داسې محبت کوو. په دې حدیث کې به فضل وي د حسن او د حسین تنهو د هغې درجه به بیان وي. همدغه رنګې په دې کې مفتی دپاره دا مدب وي چې څوک دې تپوس کوي، د هغې تپوس د احوالو تپوس وکړي، د کوم ځای نه راغلی، لکه دلته عبدالله ابن عمر تنهو د هغې نه تپوس وکړو. همدغه رنګې حدیث کې به دا وي چې یره ورکول هغه چا ته چې د وړو خبرو غم ورسره د غټو ورسره نه وي. دا مشکل نن سبا زموږ په معاشره کې هم ډېر زیات دی. دلته دا کس د عبدالله ابن عمر نه تپوس کوي چې ماشي وجل څه حکم لري، دې کې ګناه شته که نشته، ځکه ماشه د وینه مې وله توی کړه. او بل طرف ته د نبي صلی الله علیه وسلم ریحان د هغه نمسی حسین رضی الله عنه دی قتل کو او د هغې په قصه کې نه و. نن سبا هم ډېر کارته سړی داسې وي چې لکه په مونځ او دس باندې به پابندي کوي، همدغه رنګې زکاتونه به ورکوي، حجونه به کوي، داسې نور جهادونه به کوي، وغیره کارونه به کوي، لیکن د وړو وړو خبرو دغه به کوي، اهتمام به کوي، اذکار به کوي، ذکرونه به کوي، نفلونه به کوي، روجې به نیسي. مقابل کې ګاونډي چې وي مسلمان وي په اور کې به ترې ولاړ وي، د ګاونډي غیبت به نه کېږي، د مسلمان غیبت به نه کېږي، په هغه باندې د ظلم وس یې وشي د هغه سرمن به اړوي. مسلمان ته کندې کنل دا خو یو عادي خبره دی، نه خوند اخیستل، بلکې دا یو خپل یو مهارت او یو ځواني یو دغه ښکاره کول چې لکه پلانکي ته مې دونه کندې وکنلې. قتل خبرې ده چې هغه څومره زیات دی زموږ په دې معاشره کې چې عادي خبره ده قتل د چا وجل، دا یو عادي خبره ده، په یو خبره باندې هم دغه شي د مرګ پلان به ورته کوي. نو دا مشکل دی، د وړو مسلو غمي او غټې رانه یېرېږي. د قتل مسله موږ ته عادي ده، لیکن بل طرف ته ګوره که چا دغه وکړل، نفلونه نه کول، سنت نه کول، نو موږ په سترګو کې به څنګه راته دغ کېږي. دا اعمال به کوو، دا به نه پرېږدو. دې مقصد دا نه دی چې دا به پرېږدو، مقصد دا دی چې دا لوی کارونه دا دې وسو. ګیره ده دا خریل دا ګناه ده، مسلمان به نه خوري، خو بیا هم ګناه ده، قتل ته نه رسېږي که نه. اوس که تا غاټه ګیره پرېښې ده او مسلمان وژنې، نو څه فایده شوه؟ هغه ګیره خریله تا نه یو په زره ښه دی، ګیره خریله تا نه یو په زره باندې ښه دی چې په دغه عمره غټ جرم کې ښه مبتلا نه دی. بابو په دې کې نورم فائدې شته دی په دې حدیث کې. یو دا ده چې بچی چې دی دا هم رزق دی. ګوره ډېر کارته یو سړی زموږ مشکل دا وي، رزق موږ صرف دې ته وایو چې دی خېټې ته ورارته و، رزق موږ څه ته وایو چې دی خېټې ته ورارته و. هلکه وایي رزق مې تنګ دی. د الله بنده رزق خ اخلاق رزق دی، خ اخلاق. ان الله قسم الاخلاق كما قسم الارزاق. یو روایت دی الله جل جلاله د اخلاق هم داسې تقسیم کړي لکه څنګه چې رزق تقسیم کړی دی. رزق د چا زیات دی د چا کم دی، د الله تقسیم دی. د اخلاق هم داسې ډېر کارته یو سړی به هغه به سخت بد اخلاقه وي،
بار به بد اخلاقی په کور کې و بد اخلاقی هسې بس طبیعت هېڅ به هم نه خو تیلي به دې لګېږي بل طرف ته به یو سړی یو خوا مسکین فقیر به خو خوږ انسان به په خوب کې به په کور کې به خوږي بهر به خوږي همدغه رنګې په کلا او تندي به د مسلمانانو سره میلاویږي دا رزق دی ولو که دا سړی غریب دی خو په دې باندې دومره احسان الله کړی چې د خېټې د رزق د دې په ځای د اخلاق و رزق دا ډېر غوره دی عزتمندو دا اخلاق ته جنت ته نه باسي خېټه که وشوه که ونه شوه دونه مسله نه ده که په ناروي څه مسله نشته دی لیکن چې بد اخلاقه وي مشکل درته جوړیږي اخلاقو په وجه باندې انسانان جنت ته داخلیږي تلې د جنت چې ډېرې ډکېږي په اخلاقو باندې هم ډکېږي نو که یو سړی غریب وي او اخلاق یې درکلي پوه شه چې الله دا رزق تاله درکلی دی ډېرو ته به رزق ورکړی لیکن اخلاق به ورته نه ورکړي همدغه رنګې دا خبره هم په دې کې اشاره ده چې په نیکه باندې هم د پلار اطلاق کیږي هغه باندې د پلار اطلاق کیږي همدغه رنګې حدیث کې به دا فایده هم وي چې بچی دا هم د رزق نه دی همدغه رنګې من اجمل الرزق دی هغه د غوره رزقونه یو بچی دی چې الله انسان ته ورکي باب حمل الصبي على العاتق دا 9 حدیث دی چې امام بخاری رحمه الله نقل کوي هم په دې سلسله کې روان دی باب د په باره د بارولو او پوګه کولو د ماشوم کې په اوږه باندې عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه براء رضي الله عنه فرمای چې ما نبی صلی الله علیه وسلم ولید او حسن او فهغه باندې د الله جل جلاله دغه وی صلوات او رحمتونه دی او حسن داغه چې داغه په حسن داغه نه مسو کنه په ولي پوګه کړو او نبی سلام دا پوګه کړی دی او لګی د ځان سره وی اللهم اني احبه یا الله زه دې سره مینه محبت کوم تم سره محبت وکي په حدیث کې به فائدہ د حسنته فضائل وی همدغه رنګي حدیث کې به فائدہ دا وی چې سره ماشومان دا پوګه کولای شي همدغه رنګي حدیث کې به دا وی سره د خپل ماشومان سره لوبي کولای شي لطف کولای شي ور سره هغه سره احسان کول دا کولای شي حدیث کې به دا وی شي سره د چا د پاره دعاګانې کولای شي لکه چې امام بخاری رحمه الله دلته دعاګانې وکړي په دې باندې به ودرو هذا بالله تعالى التوفيق والله اعلم